حامد کرزی د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي بحثونو ته اړتیا ده. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو مهرکلی کوم پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کارتې پروان کې د هندوانو در مثال د برید غندلې دی. د کرزي له دفتر په همدا تړاو خبرې شوی خبرپاڼه کې ورته بریدونه عامدین د هیواد د سولې او ثبات دښمنان بلل شوي دي. کرزي پیښې قربانیان د تسلیت او همدردۍ مراتبات وړاندې کړي دي او لشته ناخوالو د هیواد ایستلو لپاره د افغانانو پر اتحاد او اتفاق ټینګار کړی دی. کرزي ویلي چې په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د ملي بحثونو پیل ته اړتیا ده او پخوانی ولسمشر حامد کرزي کارتې پروان کې د هندوانو پر درمسال برید غندلې دی. کرزي له دفتر په همدې تړاو خبر شوی خبرپاڼه کې ورته بریدونه عاملین د هیواد د سولې او ثبات دښمنان بلل شوي دي. کرزي پیښې قربانیان د تسلیت او همدردۍ مراتبات وړاندې کړي دي او لشته ناخوالو هیواد ایستلو لپاره یې افغانانو پر اتحاد او اتفاق ټینګار کړی دی. کرزي ویلي چې هیواد د دایمي سولې او ثبات لپاره د ملي بحثونو ته اړتیا ده. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.